شفاعت طلب هم کوي. نن بعضې خلک د پیغمبر علیه السلام په سنتو باندې ملنډې وایي، خپله ګیره د کفارو یهودو نصاراو په شان جوړوي، په خپله ګیره کې رنګارنګ خطونه اچوي. ای انسانه ته خبر نه یې چې ستا په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په دنیا کې ګیره وخریل د قیامت په ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې سړي نه مخ واړوي. نو چې نبي علیه السلام له تا نه مخ واړوي، بیا به ته د قیامت په ورځ د محشر په میدان کې د حوض کوثر تر څنګ د نبي علیه السلام سره څنګه مخامخ کېږي؟ بیا به ته په کومو سترګو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس نه جام اخلې؟ بیا به ته په کومه خوله وایې چې ای د الله رسوله زما شفاعت وکړه؟ افسوس نن خلک خپل سر ویښتان د انګریزانو په شان جوړوي. ای ځوانه ته خبر نه یې چې ستا په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ من تشبه بقوم فهو من، چا چې د کوم قوم سره مشابهت وکړه دی د هماغه قوم څخه دی. په والله العظیم قسم که دې د یهودو سره مشابهت وکړه د یهودو سره به د حشر راځي، که دې د نصاراو سره مشابهت وکړه د نصاراو سره به د حشر راځي، که دې د هندوانو سره مشابهت وکړه د هندوانو سره به د حشر راځي، او که د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مشابهت وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به د مشابهت راځي. نن د پیغمبر علیه السلام آسان سنت چې پیسې پورته کول دي، خلکو پریښې عمل پرې نه کوي، بلکې خپلې پیسې د پښو د بیډیو پورې ښکته کړي او تکبر به پرې کوي. ته خبر نه یې چې الله جل جلاله ستا په باره کې څه فرمایي؟ انه لا يحب المستكبرین. ته خبر نه یې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا په باره کې څه فرمایي؟ د ابو ذر رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا يكلمهم الله يوم القیامة ولا ينظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم. د قیامت په ورځ به الله جل جلاله درې کسانو ته نه ګوري، نه به ورسره غږیږي او نه به د هغوی د ګناهونو معافي کوي، بلکې د دوی لپاره به سخت عذاب وي. د هغوی کسانو څخه یو هغه دی چې د هغې پیسې د بیډیو نه ښکته وي د تکبر له وجې نه. نن ځوانانو د پیغمبر علیه السلام د سنتو مطابق کالي پرېښې، بلکې د کفارو بېدینو تقلیدونه کوي، رنګارنګ پتلونونه اغوندي. نن ودونه د پیغمبر علیه السلام د سنتو خلاف ترسره کېږي. په ودونو کې د پیغمبر علیه السلام د سیرت او سنت بیانولو پر ځای مختلف سازونه مختلف ډمان راوستل کېږي، مختلفې ګډاګانې کېږي. نن د خلکو ګوتو د مسواک په ځای سګرټو ډکه کړې. نن خلاصه په هر کور کې د پیغمبر علیه السلام سنت ترک کېږي. نن په هر مجلس کې د پیغمبر علیه السلام مبارک سنت ترک کېږي. نن په هر واده کې د پیغمبر علیه السلام مبارک سنت ترک کېږي. نن په هر تجارت کې د پیغمبر علیه السلام مبارک سنت ترک کېږي. خلاصه دا چې نن د پیغمبر علیه السلام مبارک سنت په هر معامله کې ترک کېږي. نن د هغه نبي سنت ترک کېږي چې د دغه بې غیرت او بې وفا امت د احد په میدان کې غاښ مبارک شهید شو. د دغه بې وفا امت په خاطر د طائف په میدان کې په کاڼو وویشتل شو، د مخ مبارک نه وینې راوڅڅېدې. د دغه بې وفا امت په خاطر یې د پرمانځه ولاړ کفار یې پر سر مبارک د اوښ لرې راوغورځوه. د دغه بې وفا امت په خاطر یې د ځنکدن په حالت کې د حضرت فاطمې رضی الله عنها غږ یې ونه کړو، د حضرت عایشې رضی الله عنها غږ یې ونه کړو، د حسنینو غږ یې ونه کړو، د خلفای راشدینو غږ یې ونه کړو، بلکې همدغه نارې وه چې امتي امتي، زما امت زما امت. بیا به همدغه رسول د محشر په میدان کې ټول به د نفسي نفسي چغې وهي. یوازینی خوږ سړی به رسول الله صلی الله علیه وسلم وي چې سر به یې په سجده ایښی وي او ژاړي، دومره به وژاړي چې ګیره مبارک به یې لوند شي. بیا به الله رب العزت ورته وایي چې ای رسوله سر دې جګ کړه جنت ته داخل شه. دی به ورته وایي ای الله ستا په ذات باندې مې قسم وي چې تر څو زما امتیان جنت ته داخل نه کړي قدم هم نه اخلم جنت ته. لیکن نن دغه بې وفا امت د داسې ځورېدلې نبي سنت پرېښي عمل پرې نه کوي. خو زه دې خلکو ته وایم چې راشئ د نبي علیه السلام سنتو اتباع له صحابه کرامو نه زده کړئ. راشئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو نه قربانېدل د صحابه کرامو نه زده کړئ. کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په شام کې د قیصر او د کسرا ماڼۍ ته را دعوت شو، نو د ډوډۍ په وخت کې ماڼۍ د لاس نه راوغورځېدو. د پیغمبر علیه السلام مبارکه طریقه دا ده که چیرې
چا د لاس نه مړی وغورځېدو نو هغه دې پورته کې ودې خوري. په دغه وخت کې په دغه قیصر او د کسرا ماڼۍ کې نور والیان او عمرا هم راغلي وو. نو څنګ ته یې ملګری ناست و. حضرت عمر رضی الله عنه ته یې وویل چې دا څه کې دا والیان راغلي عمرا راغلي در پورې خاندي. ده ورته ویل چې زه د دغه احمقانو په خاطر هېڅکله د نبي علیه السلام سنت پرېښودی نه شم. زما د تقریر خلاصه دا شو که چیرې غواړئ چې د دنیا او آخرت کامیابي ومومئ نو د الله او د الله د رسول اطاعت وکړئ. که چیرې غواړئ چې په دنیا کې د صلحاو شهیدانو اجر کمایي کړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو اتباع وکړئ. او که چیرې غواړئ چې د سنتو اتباع زده کړئ نو د صحابه کرامو د سیرت نه یې زده کړئ چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو اتباع څنګه کوله. او په آخره کې د الله جل جلاله نه دا سوال کوم چې مونږ او تاسې ټولو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې د اتباع کولو توفیق راکړي. او که له ما څخه کومه غلطي شوي الله جل جلاله څخه او ثانیا له حاضر مجلس څخه عفو غواړم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب